د دې نه مخکې چې زه ډاکټر سید امان جدون صاحب راپاسوم د هغې نه مخکې زه یو شاعر ملګری راغواړم چې ترنم باچا دی فیاض الله پیزي صاحب. رنگ او ټنګ د مینې د رباب زمانه مه غواړه، هغه د زړه زور او د زړه تاب زمانه مه غواړه. نن سبا جانانا د وطن ستونزو کې ګیر یما، نن سبا جانانا د وطن ستونزو کې ګیر یما، نن سبا د سڼولا ګلاب زمانه مه غواړه، هغه د زړه زور او د زړه تاب زمانه مه غواړه. خدایه ته ډېر لوی ستا د لوی نامیدار شمه، خدایه ته ډېر لوی ستا د لوی نامیدار شمه، زه هم جنت غواړم خو حساب زمانه مه غواړه، هغه د زړه زور او د زړه تاب زمانه مه غواړه. دا و فیاض الله پیزي صاحب. د دې نه پس زه اوس ډېر خوږ او ګران محترم مشر ډاکټر سید امان جدون صاحب ته په دې دوو شعرونو بلنه ورکوم چې راشي او د اسلم خان حاجي اسلم صاحب په کتاب باندې څو خبرې وکړي. په دې یو دوو شعرونو ول دعوت ورکوم چې ژوند کوي او محبت نه مني، چې ژوند کوي او محبت نه مني او دا لکه ټول انسانیت نه مني. نو اسلم صاحب یو ډیر عجیبه انسان دی، د سن 2000 نه زمونږ دوست دی زما د ډاکټر صاحب، او دوست محض په دغه باندې چې د یو پروګرام شروع کو، یو داسې پروګرام ته لاس واچو چې هغه حقیقت کې ډیر زیات ګران کارو، او هغه پروګرام زوایم چې د تاریخ په دغه کې د ریډیو په تاریخ کې دا یو ډیر درون ډیر اوږد ټایم چې کوم دی نو چې 20 کاله دا ډیر لوی یو وخت لري، نو یو ډیر لوی حوصله لري دا پروګرام دی جاری او ساری وساتو. په دې دوران کې زمونږه په سونو زرګونو خلکو سره تعلق هم جوړ شو، ډیر لوی خلکو سره، او داسې ښکلي محفلونو ته هم زمونږه راتللو شو، منګه ته مازی هم واغستې او منګه ته ډیر سبقونه هم واغستل. اسلم صاحب د تیر هیر اوازونو چې کم درون کار ته لاس اچولیو، نو په دغه سلسله کې د ککوړو پیدا کول او هغه بیا را جمع کول او بیا د هغې نه اواز ویستل، او دا یو ډیر ګران کارو، او اوس هم چې کم دی نو هغه سلسله روانه ده، خو دی ورپسې بیا چې کم دی نو په دې باندې د کتاب لیکلو هڅه وکړه، او هغه کتاب چې کم دی نو دی په کامیابۍ سره سر ته ورسو، او تر دې چې نن هغه کتاب نایابه دی، خلکو وکتو، او اوس د دی نه د هغې تمه کوي چې یاره کوم کسانو سره نشته دی نو هغوی د دې غوښتنه کوي چې یاره دا کتاب پکار دی. ورسره دی اوس دا دویمه برخه هم چاپ کړه، چا چې ورسره په دې مالي مرسته وکړه، چا چې ورسره اخلاقي مرسته وکړه، چا چې ورسره منډه تر وکړه. دا کتاب تاسو والئ او زمونږ دا اواز چې څوک اوري، دا یو درخواست دی چې یو سړي نه ته 2-3 تمې نشي کولی چې یاره هم دې یو کتاب لیکي او هم دې بیا هغه مفت تقسیموي، دا ممکن نه. نو چې دا کتاب په بیه باندې والي، نو یو خو به د هغې دا یو فایده چې بنده د هغې د کتو ته بیا لیوالی. د اسلم صاحب ته ډیره مبارکي ورکوم او هر قسم دغه ورته کوم. ډیر محترم مشر ته بلنه ورکوم چې ډیر ښه شاعر دی، د 2 کتابونو خالق هم دی، ډیر ښه شعر لیکي. هغه وایي چې خط قامت باندې یو نه دي دا منم، خو
د لاس ګوتې چې کږي شي برابر شي. واجد علي واجد صاحب ته ستاسو په ډېر احترام کې بلنه ورکوم چې راشي او یو څو شعرونه راته ووایي. واجد علي واجد صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. راغلو میلمنو ته هرکلی او ناستو شاعرانو ته په مینه باندې چې حاجي اسلم صاحب روکه نامه نه ده، دا ښکاره نامه ده. په دې کتابو ته مبارکي ورکوم. ډېر زیات کړاو زیار یې کړی دی. پروګرام د واده زلمۍ به ورته مونږ ووایو دغه د کتاب چې کم کار یې کړی دی کم زیار یې کړی دی یقینا چې دې کې چاته پته نه وه هغوی ته هم پته لګېدلي چې دا څومره ستړی کار دی. نو ستاینه یې کو داد ورله ورکو مونږ ټول په شریکه او بلنه ورته ورکوم چې راشي او د خپلو خیالاتو اظهار مونږ ټولو ته وکړي. حاجي اسلم صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي. ډېره مننه محترم صدر محفل عبدالسبحان لالا او جناب پروفیسر حضرت علي صاحب، شاهجان صاحب او ډېر محترم شاعر صادق صاحب، ډاکټر رحمان صاحب، ډاکټر شیرین صاحب او بیا په تیره د اجمل خان صاحب او د طلا محمد شباب صاحب یو جهان مننه چې کله زما دوی سره خبره شو چې یاره کتاب چاپ شو. دا کتاب نن یو 100 دانې ما مخکې راوړي وي او دا کتاب ما بله ورځ راوړی دی. د دې نه مخکې ما چې کوم کتاب لیکلی و تیرې روازونه د ړومبي دور د هنرمندانو د ژوند او د فن قصې دي ورکې او نایاب عکسونه دي. نو د هغې ړومبی مخکتنه هم په ثوابه کې شوي وه. ډاکټرانو صاحبانو او محمد اکرم باچا صاحب په تاج محل هوټل کې ډېر لوی پروګرام شوی او دا اعزاز بیا ثوابه یوړو حاصل شو ورته چې د دې دویم کتاب دا دویمه برخه چې ده نو د دې مخکتنه هم په ثوابه کې وشوه. نو زه په دې د ثوابه د ټولې ضلعې د ټولو یوسفزو ځکه چې دا نمایندګان دي د ثوابه د یوسفزو د دې یو جهان مننه کوم. زما یو کوشش دی او دا کوشش چې څوک وقدروي نو زه د قلم په هغه خاوندانو کې هم نه راځم. زه یو عام سړی یم، د ریډیو یو براډکاسټر یم او زما د هغه کتاب مخکتنه چې کېده د ړومبي په نشترحال کې کلچر ډپارټمنټ کړي وه. نو حمدالله جان بسمل ووی چې په دې کتاب کې 2 خامې دي. یو خامي ورکې دا ده چې د دې دا ژبه ادبي نه ده. دویمه خامي ورکې دا ده چې دا په موسیقۍ باندې لیکل شوی دی، په فنکارانو لیکل شوی دی، د موسیقۍ ورکېډو ذکر نشته. دغه 2 خامې هغوی په ګوته کې ما نوټ کې بسمل صاحب د خپلو خبرو په آخر کې ووی چې راځم د دې کتاب خوبوله چې دې کې خوبۍ څه دي. لومبۍ خوبي دا ده چې حاجي اسلم څنګه په ریډیو خبرې کوي او عامې خبرې کوي نو هغه تحریر کړي دي. د دې کتاب د ټولو نه غټه خوبي دا ده چې زه دا کتاب لولم نو زه یم ریډیو لګېدلی دی او اسلم خان لګیا دی خبرې کوي نو هغه خامې په خوبۍ بدله کړه. بله خوبي دا وښوله چې په دې کتاب کې خوبي دا ده چې دا کتاب د موسیقۍ په فنکارانو لیکل شوی دی خو په موسیقۍ اډو څه لیکلي نه دي. نو دغه خامي هم یوه خوبي ده ځکه چې دی په موسیقۍ نه پوهېږي بیا به ترېنه کیسه ګډه وډه شوي وه. مطلب مې دا دی چې ما دا کوم کتاب اوس دا دویمه برخه لیکلې ده. تاسو شاعران ادیبان پوه خلک ناست یئ چې د دې دپاره ما پوره یو میاشت په جنګي ماله کې تېره کړه ځکه چې دا تصویرونه موږ ته کوم نایابه میلو شوي وو. ډاکټر صاحب ذکر وکړو د پرنسپل صاحب د اورنګزیب صاحب د قاسمي چې د هغوی پکې را سره ډېره مرسته ده او د طلا محمد شباب صاحب پکې د ټولو نه غټه مرسته دا ده چې د میر احمد شاه داسې 2 تصویران یې ما له راکړي دي یا ما په دې کتاب کې ورکړي دي چې دا د چا سره هم نو زه به نور څه ووایم صرف دغه چې ما خو قلم ګنده کړی دی په سیاهي کې او دا تورې کرښې مې راښکلي دي. خو چې کله دا قسمه محفل وي او بیا خپله ډاډګیرنه د داسې پوهانو د داسې قلمکارانو ادیبانو شاعرانو د خولې نه واورمه نو حوصله مې
جذبې مې تاندې شي او حوصله مې زیاته شي. حسین احمد صادق صاحب تاسو په ډیر احترام کې بلنه ورکوم چې راشي خپل خیالات شریک. کلی یو مالدار سړی یو خان سړی ملک سړی اغسته په حجره کې و پروت و مازدیګر نه به نشریات شروع کېدل او خلک به راتله وي نن به فلانې ډرامه نن به فلانې ډرامه ټول د کلي خلک به راغونډ شوي وو. په هغې پسې بیا د الکترانیک میډیا دور د ټیپ ریکارډر دور راغی. ټیپ ریکارډر به په حجره کې پروت و وحید ګل او فضل قیوم دي به کیسې ویلې او د مشرانو به ورته جړله. نو هغه دور هم ختم شو. چې هغه دور ختم شو د الکترانیک میډیا دور راغی، ټلویزیون رنګین ټلویزیون او په هغې کې خبرونه او ډرامې او یو څه او بل څه. نن سبا د نیټ دور دی. دا څنګه چې حاجي اسلم خان صاحب دوی ته زه ډېره مبارکي ورکوم په دې کتاب باندې. دوی چې څنګه خبره وکړه چې یاره په دې کې هر څه شته، خو زما دا یقین دی چې څنګه دغه دورونه ختم شو نو دغسې به د دې نیټ دا دور هم ختمیږي. خو د کتاب دور ځکه نه ختمیږي چې الله تعالی خپل کلام په کتاب کې را لېږلی دی، نو د کتاب دور نشي ختمېدی. او چې کله دا کتاب چاپ شو زموږ په دې هنرمندانو باندې په دې فنکارانو باندې، نو په دې کې د هغوی هغه ټول تاریخ چې کوم دی نو هغه خوندي شو. دا اوس هیر نه دي، که تیر دي خو هیر نه دي. نو مطلب دا دی چې دا دوی ډېر غټ کار کړی. زه یو ځل بیا مبارکي ورکوم دوی ته چې دا او بیا دا مخکتنه چې چا را جوړه کړې ده نو دا دواړه زموږ د زړه سرونه دي، زموږ د سر ګلونه دي او انشاءالله چې موږ به قدم په قدم د دوی سره یو. زه وایم هغه اندیش شمس القمر بابا ویلی دي زموږ په مخ کې په مشاعره کې ویلي وو چې څوک په پښتو ژبه کې یوه پاڼه هم توره کړي نو هغه زموږ د زړه سر دی او زموږ د سر ګل دی. او حاجي اسلم صاحب دا دویم زخیم کتاب دی چې هغوی چاپ کو او د داسې خلکو چاپ کو چې نه صرف هغه فنکاران هنرمندان ژوندي پاتې شو بلکې هغه شاعران هم چې اوس به د خلکو نه هیر شوي فدا متوهر او هغه چې کوم زاړه کلامونه دوی د کومو کسانو ویلي دي. ګل مې په لاس ته که څوک ګلونه بویلي را دي شي په دې مصره دو اسلم خان ته د په لټون د په تحقیق د په ریسرچ باندې د زړه تله مبارکباد ورکوم. لټون او تحقیق ډېر ګران کار دی. بیا چې ورته ادب کې لایبرري ریسرچ وي چې په هغې باندې فل او پی ایچ ډي کېږي. ته چې کوم دا لټون کار کړی دی د تحقیق دا هم پکار ده په دې ډله یونیورسټي یا محکمه تعلیم د پی ایچ ډي ډګري ورکړي دی د دې حقدار دی. په دې کې د ټولو پرزنټیشنونه راغلي دي خو په د پروفیسر ډاکټر حضرت علي ډاکټر مانجدون صاحب حسین احمد صادق صاحب دې کې مشر مېلمه دی ډاکټر کریم صاحب حجال صاحب ټولو زه شکریا ادا کوم او بیا د دې محفل شادولا ته اسلم خان ته مبارکباد پیش کوم لکه چې حسین احمد دا زموږ پروفیسر چې لوی دانشور و تقویم الحق کاکا خیل هغه په یو خط کې ډاکټر صاحب تیرا حسین شاه ته لیکي چې تحقیق او لټون ډېر ګران کار دی. دا په توره تیاره کې د ګنډلو ستنې لټول دي. د نوي کل ځوانانو نه دونه د زړه وروسته دی نه هغې سره دومره تیز نظر شته دی چې هغې دا ستنې ولټوي. دا آسان کار نه دی. او ډاکټر پروفیسر حضرت علي د زړو سندرو چې کله به ریډیو ته خلک ناست حجرې به ډکې وي زموږ د علاقې صادق شاه کاکا ډېر محفل ډېر مشهور سړی و. هغه وایي زه خپله کمره کې ما او ځان ته مې ریډیو لګولې وایي چې دې کې پکې ښکلې غزل راشي نو وایي زه چغه کړم نو وایي ښځه مې رامنډې کړي چې څه چلو شو
نو ما ورته وی چې ښځې چېرته درته ویلی شم چې زما یې کوم ځای وګورم ډېر بد ځای نه نه زه تلې موږ له بد ځای وګورم ځکه چې په ترنم کې هغه زوړ وخت تازه کړو نو او دا بیا د دې دا مخکتنې دا اعزاز چې کوم دی نو د طلا شباب دی او د اجمل خان دی ځای کې وشو نو دا هم دغه شان شته دی چې پښتونخوا کې داسې په پښتو مهم خلک شته چې هغوی او بیا دا سیمه چې زما خو په خپله دی کې سیاسي او ادبي تربیت شوی دی او د هغې نه مخکې بادرې ماما چې کوم نو هغه به هم وی هغه لا ما په خیال ستا نظر نه دی راغلی نجیب بل کتاب کې شته دې کې شته بل کې بل کې شته دی بادري ماما او دې کې تصویران ورکړي دي تصویران او د هغه زما په خیال موږ خو اورېدلی وو که چېرې بادرې سیبزاری ته تللی وي نو هغه خو نیچرل مزاحیه دغه و شته دي موږ سره سندرې شته د هغه اواز هم ډېر ښه و بیا به چې باجه به یې راواغسته د ده به بریک او ده به یا قوالي شروع کړه یا به سلو به شروع کړه بیا به خلکو په پیسې ولا خامخا ورکول ځکه چې هغه به خلک به په وایلس په نجونو کې په کوټونو کې ناست وو او وایلسیان به پرې ګرځېدلو نو چې دی به چاله ورغی پیسې به یې نه ورکړو ده به دا ټپه وکړه چې یا به زمونږ په نصیب کې نه وي یا به خانان د کوره تش راغلي ده خلکو له دې جیبه پیسې رایستې نو ډېر ښه وخت و غزل چې عشق کوي او جړېده نه ورځي عشق کوي او جړېده نه ورځي عشق کوي او جړېده نه ورځي لکه سبب چې د مانځه نه ورځي چا محبت ورکړی نه دی ګورې چا محبت ورکړی نه دی ګوره یعنې پښتون بچي له څه نه ورځي بل یو چا محبت ورکړی نه دی ګوره یعنې پښتون بچي له څه نه ورځي هغه د ابوالحالي نه مني منصور د ځکه ننددار او د رسای نه باغي ما هم د دې نظام په سرو شرګو بلال وګړه ما هم د دې نظام په سرو شرګو بلال وګړه زما د تن دلات بنات د بندګۍ نه باغي ما هم د دې نظام په سرو شرګو بلال وګړه زما د تن دلات بنات د بندګۍ نه باغي زما وطن د ازلي ازادۍ ژوند ګټلی زما وطن د ازلي ازادۍ ژوند ګټلی زما ایمان د غلام د زندګۍ نه باغي موږ د الفت اشتراک په خوږو مس انسانان موږ د الفت اشتراک په خوږو مس انسانان زموږ فطرت ته د انا او د ارزانۍ نه باغي منم په وس باندې د عمل لاره نه بدلوي منم په وس باندې د عمل لاره نه بدلوي دا خو انسان چې بس د ډېرې مجبورۍ نه باغي منم په وس باندې د عمل لاره نه بدلوي دا خو انسان چې بس د ډېرې مجبورۍ نه باغي او وی سبحانه زما ډله کې به هغه کس وي وی سبحانه زما ډله کې به هغه کس وي چې سر عام شي د فرعون د بادشاه نه باغي